بېوسه زرلښته لنډه او له درده ډکه کیسه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. له تناره شین لوګی پورته شو. شېرګل کاکا په خپلې ښځې ورغږ کړل: یا ښځې، که دې اوړه کم لامده کړي وي ور زیات یې کړه چې غرمې ته د خیخان راځي. د شېرګل اکا مېرمن چې د تناره په شنه تریخ دود کې سترګې تنګې کړې وې له دوده بیرون راووته. د پلو پیڅ کې یې په سترګو تېره کړه، ویې ویل: دا بلا وهلي لرګي شنه دي، دود یې زیات دی، سترګې یې راترخې کړې. بیا یې زیاته کړه: ای سړیه، کوم خیخان مو راځي؟ شېرګل اکا په بریتو لاس تېر کړه، ویې ویل: دا مو نوي خیخان دي، د زرلښتې مورې. د زرلښتې مور ورته وویل: کوم نوي خیخان؟ شېرګل اکا وخندل، ویې ویل: ساده ګلې خبره نه یې چې زرلښته مې ورکړه؟ د زرلښتې مور وویل: دا څه وایې سړیه؟ چاته دې ورکړه؟ کله او ولې؟ سړیه ټوکې مه کوه او بیا داسې بې چوکاټه ټوکې او خبرې. خاوند یې ورته وویل: د زرلښتې مورې ته څومره ساده یې؟ زرلښته مې ورکړه. زه درته پښتو وایم، بې له هغې مو هم یو چاته ورکوله. نو څه وشول که اوس مې ورکړه؟ خور لور د ورکړې شی نه دی ها؟ د زرلښتې مور د پښو په څوکو کېناسته، سر پرې وګرځېدو. چوپ شوه، تر لږ ځنډ وروسته راپورته شوه: سړیه، که رښتیا وایي نو ډېر بد دې وکړل، او بیخي ډېر. غږ یې ژړاغونی شو او په غرېو نیولې غږ یې وویل: لږ تر لږه خو به دې ماته هم ویلي وای. آخر زما هم لور ده، دومره حق خو مې درلود. او بیا زرلښته پر موږ څه بوج وه؟ لا یې د 10 کال 10 شپې نه دي پوره شوي. ولې سړیه ولې؟ خاوند یې ورته وویل: د زرلښتې مورې خبرې دې زیاتې شوې، دومره حوصله نشته. هغه زما لور ده او زما خوښه ده چې چاته یې ورکوم او څه وخت یې ورکوم. موږ پښتانه یو او پښتنو کې د لور د ورکړې او نه ورکړې حق د پلار وي. او بیا ما کومه په چوک خرڅه کړې ده او یا مې کوم بدو خلکو ته ورکړې ده. خو د علاقهدار محمد خان زوی ته مې ورکړه. بد سړی نه دی. که بد سړی وای 2 نورې ښځې هم لري، هغه هم د چا لوڼې دي او که نه. ښه پیسه دار او د نامدار خلک دي. د زرلښتې مور په چیغو وویل: څه 2 نورې ښځې؟ ای سړیه، دا څه اورم؟ په هوښ یې؟ ای خدایه، دا زه څه اورم؟ د زرلښتې پلار دا ځل په تریخ انداز د زرلښتې مور ته وویل: بس، بیخي ډېر شو. که دې بله خبره وکړه ګیله دې بیا له ځانه. د تناره دود ختم شوی و او تیار و چې ډوډۍ پکې پخه شي. خو د زرلښتې مور داسې خبرې اورېدلې وې چې 40 کاله یې د دغې جبر ظلم تېر کړی و، نو ځکه یې ګرم تنور له یاده وتلی و. له بیرونه غږ وشو: شېرګله راووځه، څه شوې؟ شېرګل ووت. د زرلښتې مور لاسونه ولګول، پورته شوه او تناره ته ودرېده. د کور د غره اړخ ته له ورماتې دروازې زرلښته وزې یو ځای راننوتې. زرلښتې وزې په چوپال کې خوندي کړې. ستړي ستړي یې له خاورین منګي سر راکوږ کړ او ځان یې په اوبو موړ کړ. ورپسې یې وله په اوبه مخ ته واچولې او په منډه یې د مور خوا ته ځان ورساوه. مور یې د زرلښتې په لیدو لکه د تناره ګرمه ډوډۍ د ځان په اور سوځېده او راتویدونکي اوښکې یې پښتنه ټولنه کې د ښځې حیثیت او ارزښت ترجماني کوله. زرلښته د معمول خلاف د مور خاموشۍ ته حیرانۍ واخیسته، ځکه نورې ورځې به چې زرلښته له غره یا صحرا څخه کور ته راتله، مور یې ناز ورکاوه، ښکلوله یې. د زرلښتې لپاره یې د ورور دعا غوښته. د زرلښتې لپاره یې د خوراک څه تیارول، خو نن هیڅ هم نشته. زرلښته د تناره غاړې ته خاموشه ودرېده او ویې لیدل چې مور یې اوښکې تویوي. زرلښته نه پوهېده آخر مې مور ولې ژاړي. مور یې نه غوښتل د زرلښتې معصومه څېره خپله بېوسي او د شېرګل جهالت باندې زرلښته خبره کړي. خو زرلښتې په عاجزانه انداز وویل: مورې، لکه چې بیا مې پلار وهلی. د زرلښتې مور هېڅ ور ونه کتل. زرلښته ولاړه شوه، د نغري غاړې ته د نیمه سیوري دیوال ته تکیه شوه. دواړه لاسونه یې زنې ته ولګول او کېناسته. خو صبر یې ونه شو، بیا راغله. ویې ویل: مورې، په کوم ځای یې وهلې چې ژاړې؟ د زرلښتې مور د زرلښتې په دې خبره خپل سکوت مات کړ او له اوښکو سره سره یې لکه په ژوندینه د زرلښتې په جنازه وژړل. زرلښتې اکلکه په سینې پورې نیولې وه او په سلګو او 1 لحظه ژړا یې د زړه درد سپک کړ.
زرلښت یې په دواړه مخه ښکل کړه، ورته ویې ویل نه لورې پلار دې نه یم وهلی، فقط خپلې بېوسۍ او ناکسۍ ته ژاړم، کاش چې یو ورور دې درلودی. زرلښته چې لا په دې کیسو نه ده خبره کېناسته، مور یې ورته مړۍ یعنې ډوډۍ ورکړه او نوره بیرون ووته. د تناره ډوډۍ سوځېدلې او سره ګډه وډه وه. شېرګل اکا راننوت، زرلښت یې له لاسه نیولې وه. ویې ویل ښځې یوه جوړه پاک کالي ور واغونده او کور کې یې وساته چې بیرون راونوځي. زرلښتې وویل پلارجانه ښار ته ځو ماما کره؟ پلار یې ورته ویل هو. زرلښتې کالي واغونده او چې بیرون راونوځي. میمنخانه له خلکو ډکه شوه. شېرګل اکا له خپل ګاونډه معلم شریف ته هم ورغږ کړل او په مسله یې پوی کړ. معلم شریف شېرګل ته وویل شېرګله زرلښته خو د لوبو ماشومه وه، عجله دې ونه کړه؟ شېرګل ورته وویل معلم صاحب زه مې په خپل کار خپل ښه پوهېږم. معلم شریف غلی شو خو خپلو دوه لور او انګور ته یې وویل ورشئ او د شېرګل له ښځې سره مرسته وکړئ چې میلمانه پرې راګڼ شول. هغوی ورغلې چې د زرلښتې مور زرلښتې ته کالي ور بدلول او ژړل یې. هغوی پوه شوي چې د هغې له سلا پرته دا کار شوی، خو ډېرې پوښتنې یې ونه کړې. زرلښتې کالي واغوستل او په یوه منډه له کوره په خوښیو او په مستیو ووته. ښه ساعت بعد زرلښته له یو درجن کوچنیانو سره بیرته راغله. د مور غېږ ته یې ځان ور ورساوه. مور ته یې وویل مورې دا کوچنیان وایي چې ته یې ورکړې یې. مور یې هغه راونیوله او غوښتل چې بیا په ژړا او فریاد زړه سپه کړي، خو ویې کتل چې شېرګل راننوت. ورته ویې ویل نه لورې چا دروغ ویلي، تا نه ورکوو، پلار ته خو دې ته له خپل ځانه ډېره ګرانه یې، تا چېرته ورکوي؟ شېرګل اکا وویل دا کیسې دې بندې کړه، ډوډۍ څنګه شوه؟ ښځې ورته وویل بس تیاره ده سړیه، هله نو دسترخوان تیار کړئ. ښځې ورته وویل سمه ده سړیه. د زرلښتې مور او له ګاونډه مرستې ته راغلې ښځې د زرلښتې د مور په خفګان خواشینې وې، خو هیڅ یې له لاسه نه کېدل. ډوډۍ وخوړل شوه، لاس پورته شول او د مسجد له مخې د زرلښتې د نوي خاوند 14 کلن زوی د پلار د درېیمې کوزدنې په خوښۍ کې په 2 شریده کارتوسو چې له ګردنۍ یې راوویستل د آرام طبیعت او کایناتو خاموشۍ په بدرنګو غږونو ولړله. د پاچاهۍ لایقه یاره، د پاچاهۍ لایقه یاره، په مخ دې نښې د غم وینم زړه مې چوینه. په غم دې ورو ورو ویلې کېږم، په غم دې ورو ورو ویلې کېږم، خاشاک خو نه یم چې یو دم لوخړه شمه. د غم سندرې راته وایه، د غم سندرې راته وایه، ما مې شیرین جانان بایللی زړه مې چوینه. لکه چې خاورې مې په خوله شوې، لکه چې خاورې مې په خوله شوې، د یار له کوره د سندرو غږ راځي نه. کلی کې سخته خاموشي ده، کلی کې سخته خاموشي ده، یا لالی مړ دی یا یې کډې تللي دي نه. په تا به څنګه وخت تېرېږي، په تا به څنګه وخت تېرېږي، ما ته د زړه له درده نه راځي خوبونه. ته به مې هلته ارمان وکړې، ته به مې هلته ارمان وکړې، چې مې په قبر بیلچې ګډې وډې ځینه. قبر ته راشه راته ژاړه، قبر ته راشه راته ژاړه، په زړه مې وړي دي نیمګړي ارمانونه. د مرګ نه پس مې قبر ګوره، د مرګ نه پس مې قبر ګوره، په اسویلیو به مې کفن شلولی وینه. کفن مې ښه وګنډه مورې، کفن مې ښه وګنډه مورې، د ځوانۍ ټول عمر په دې کې تېرومه.